بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. د مجلس محترم ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ یم چې نن د خپل ګران هیواد د ستونزو د هوارۍ په موخه په دې مجلس کې سره راټول یو. ټولو ته ښه راغلاست وایم او له ټولو مننه کوم چې دلته مو تشریف راوړي. په ځانګړي ډول د قطر هیواد له محترم امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی، له خارجه وزیر محترم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی، محترم دکتور مطلق بن ماجد القحطانی او نورو چارواکو څخه مننه کوم چې د افغانستان د مسئلې د سوله ییز حل په مقصد یې تل پراخه هلې ځلې کړي دي، سهولتونه یې برابر کړي، میلمه پالنه یې کړې او کوي یې. همدارنګه له ټولو هغو هیوادونو، اړخونو او اشخاصو څخه هم مننه کوم چې زموږ د هیواد د ستونزو په هوارۍ کې مخلصانه هڅې کوي. ټولو ته معلومه ده چې زموږ هیواد او ولس له څه باندې څلورو لسیزو را په دېخوا د یو خپلواک او اسلامي نظام د درلودلو په موخه کې ګڼې قربانۍ ورکړي دي او په دې لاره کې لا هم له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره لاس او ګرېوان دي. اوس الحمدلله زموږ د ولس دغه لوی هدف د پوره کېدو په درشل کې دی. په دې اړه موږ او تاسو ټوله ګډ مسؤلیت لرو چې د خپل ولس لوی او بې دریغه قربانۍ مو هدر لاړې نه شي، بلکې د دې لوی هدف د ترلاسه کولو لپاره باید همکاري او همغږي سره ولرو. زموږ ولس ډېر ځورېدلی، نور باید ونه ځورېږي. د ولس ټولې پرګنۍ او قومونه به د راتلونکي اسلامي نظام تر سیوري لاندې د خوشحالۍ او ارامۍ ژوند وکړي. موږ باید کوشش وکړو چې هیواد او ولس مو د خپلو اسلامي ارزښتونو او ملي منافعو په نظر کې نیولو سره مثبت پرمختګ وکړي، د نورو له احتیاط څخه خلاص و، خپل وطن مو په خپل آباد وکړو. ټولو ته ثابته ده چې نور څوک مو نه وطن راته آبادوي او نه یې آبادولی شي. موږ الحمدلله اوږد او ویاړلی تاریخ لرو، زحمتکش او غیرتي ولس لرو، پراخ او زیاتې منابع او امکانات لرو. که مو ولس ارام شي په ډاډ سره ویلی شم چې په ډېر کم وخت کې به پرمختللی، ارام او عزتمن ژوند ولرو. د دې ټولو د ترلاسه کولو لپاره یو پیاوړی، مرکزي او خپلواک اسلامي نظام ضروري دی. په دې اړه باید له خودخواهیو، شخصي منافعو او اغراضو څخه تېر شو. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی، لکه هر افغان چې پکې د اوسېدو حق لري، همدا ډول یې په اړه د خدمت او مسؤلیت حق هم لري. موږ چې لوی اهداف ترلاسه کوو باید له جزیاتو تېر شو، پراخه سینه، تحمل او برداشت ولرو. بې باوري او بې اعتمادي باید ختمه کړو. د ولس د وحدت او یووالي لپاره کار وکړو. د ټولو هغو هڅو په وړاندې په کلکه ودرېږو چې زموږ او دې تمامیت او ملي وحدت ګواښي.
قومي سمتي ژبني او نورو تعصباتو ته په هیڅ صورت په خپل ولس او هیواد کې ځای ورنکړو. په تعصب سره باید ووایم چې د اشغال له راتګ سره په دې اړه یو څه ستونزې را پیدا شوي دي، خو بیا هم الحمدلله ولس په عام ډول خپل ملي وحدت ساتلی دی. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت په ډاګه وایي چې هېڅ داسې هڅو ته به اجازه ورنه کړي چې زموږ د هېواد ارضي تمامیت او ملي وحدت ته زیان رسوي. د بین الافغاني مذاکرات له نږدې 10 میاشتو راهیسې دلته جریان لري. متاسفانه چې ځینې ستونزې شته، هغه ډول چې توقع کېدله پرمختګونه نشته، خو بیا هم ناهیلي او ناامیدي نه ده پکار. د افغانستان اسلامي امارت تر خپله وسه هڅه کړې چې مذاکرات یو مثبتې پایلې ته ورسي. له همدې امله یې یو پیاوړی مذاکراتي ټیم ټاکلی، خپل لوړ پوړي مسؤلین یې رالېږلي دي. موږ ټول باید د خپل دین او عقیدې او د خپل ملي غرور او منافع په رڼا کې یو نظام ولرو. د فردي افکارو نه په تېر کې زموږ په درد خوړلی او نه یې په راتلونکي خوړلی شي، بلکې ستونزې او کړاوونه یې زیږولي دي. موږ که غواړو چې آزاد او آرام افغانستان ولرو، باید د ولس ارزښتونو او منافعو ته اهمیت او ارزښت ورکړو. موږ پرمختګ غواړو، ښه او آرام ژوند غواړو، مګر د خپلو اسلامي ارزښتونو خپلواکي او ازادي په قیمت نه. دا د ولس د زړه هغه اواز دی چې ټول پرې پوهېږو. زه هیله یم چې د الله تعالی په مرسته او بیا زموږ او ستاسو په همغږۍ او همکارۍ به دغه لوی او ستر هدف ترلاسه کېږي انشاءالله تعالی. له تاسو ټولو بیا هم مننه د یو سرلوی خپلواک او آزاد افغانستان په هیله. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. Thank you very much, Sheikh.